السلام علیکم. لکه پر څو بجې راغلی؟ 8 بجې دوې بالا. 8 بجې دوې بالا؟ دا دونه وخت څه کوئ؟ ګوره حکومت پر تا باندې پانګونه کړې ده، تا ته کار درکړی دی، ته په کار ګمارلی، دا پیسې خو ځان ته حلالې کوي. 8 بجې دوې بالا پاینده کې سم راځه، یوازې دې کبای ونه ځنډېږي، پر وخت راځه. دی چېرې دی؟ والله که نه یم خبر. ښه خو دا 11 بجې نه دی راغلی. د زرې مدیر ته وایه چې شپږ ورځې کې راځي ونیسي. او ته پر څو بجې راغلی؟ رئیس صاحب په کم 8 بجې باندې راغلی یم. او کوم 8 بجې؟ ته باید پر 9 بجې دلې حاضر وای. په دا ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده، موټران زیات سوي دي، یو ساعت باید مخکې له کوره څخه حرکت راوکړئ. او کوم 8 بجې څه مال دی؟ ته باید پر 9 بجې دلې په خپله اداره کې حاضر یې. دا دونه مراجعین، دا دونه انسانان چې ځي ورځي، نو دا خو تاسو باید په نظر کې ونیسئ. ګورئ پاینده کې یوازې دقیقه ناوخته وخت نسم زغملی، ناوخته به نه راځئ، پر وخت به راځئ. یوازې دقیقه ناوخته وخت نسم زغملی. سر مو خلاص شو، که نه بیا به مو خیر نه وي. څنګه شوه؟ کارونه دې خلاص وله؟ وخت خلاص دی. وخت زما کارونو ته وکړه، بیخي زه ستړی شوم. ونیسه. السلام علیکم. وعلیکم السلام رئیس صاحب، خدای دې راوله. سلام راوله. څنګه یاست؟ څنګه یې؟ الله شکر دی. په خیر راورسېدلې؟ خیر مناسب شه. الله دې غم راکوه، خیرونه وکړي. سلام علیکم. او مدیر صاحب جوړ په خیر، څنګه یاست؟ مېلې دې نوشي جان سه، چیرې یې مسلمانه، څنګه دې ناوخته وخت یاد کړو؟ اوه نه 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 هېڅ خبره نه ده، نن نه راځئ؟ وایم ستا به لار باندې مسلمان ناظري خو زما په لاس کې ده. نه 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 یا تشویش مه کوه، تشویش مه کوه. نن ته د ژوند هېڅ خبره نه ده، هېڅ خبره نه ده. اوه که له ځان سره وړې راوړه نو په خوښه شي. او ډېره مننه، سمه مننه مننه. رئیس صاحب رئیس صاحب څه شي رئیس صاحب؟ زما سره ټک غلط کوي. دغه سهار زه د کور راوتلم، نو کورنۍ مریضي ده، روغتون ته مو بوځه. زه به ورسم، هغوی به روغتون ته بوځم. د ساعت وګوره، 11 بجې دي، لاس بالا دي. دا مال د روغتون دی مسلمانه. کار وکړه، کار مهم دی. روغتون څه معنا لري؟ ونیسه کور ته ځان وایي بل څوک واستوه. ستاسې هم په کور کې وایي بل څوک یې که به نه یې. یا بل څوک نه ستا رئیس تا ته ناست وم چې ته راسې وخته. کار وکړه، کار وکړه. مازدیګر له خیره، خدای مهربان دی، تر مازدیګره پورې به نه مړه کېږي. کار وکړه، کار مهم دی. رئیس صاحب لږ چې کارونه دې پر وخت خلاص کړي دي، بیا هم که مدیر صاحب ستا قربان سمه، کارونه خو د رئیسانو کار نه وي. چې رئیس کار وکړي، اجر به څه کوي، مامورین به څه کوي. همدا مامورین دي، هغوی کار کوي، باید وختي راسي، هغوی باید هڅه وکړي. دا د ولس خدمت باید اجران او مامورین وکړي. نو د هغوی کارونه موږ ولې وکړو؟ هم زما کار باید دوی وکړي. دا ځوان نه ګوره، ابوالعز مې ورته وویل مال د مدیر صاحب کار ورکوه. نه خو مې نه ویلې. یا زنده باد، باید نه و نه وایي. السلام علیکم. و جوړ اوسې، خیر اوسې. و دفتر کې یم. ښه په خیر حالاست؟ و سمه ده، مشکل نشته. اوس زه دروځم. رئیس صاحب. بله صاحب. انډوالان مې د کابل سره راغلي دي، میدان هوایي کې دي. نو دوی داسې په میله ګرځوم، کور ته هم بیایم، نو داسې ارغنداو مرغنداو ته یې بیایم، نو که چیرې اجازه دي. او دا دي شل بالا 11 بجې دي. او پر دواړو سترګو خود زر زله ورسه. او مدیر صاحب حاضري دې زما په لاس کې ده. نور ته څه غواړې؟ په مازري خو زموږ ستاسې خپل په لاس کې د هر رقم یې برابرولی سو. مېلمانه مهم دي. زما سلام ورته وایه او ګوره بیا یې توفې هېرې نه سي که توفې راوړي دي. سمه ده، سمه ده، مشکل نشته، مشکل نشته. او حکومت پانګونه پر کړې ده، او حکومت پر دوی حساب کړی دی، دوی ته معاش ورکوي. حکومت په تماشه پانګونه کړې ده. تا څه وویل؟ رئیس صاحب ما ستا د خبرو ستاینه وکړله. و شاباس، دغسې ستاینه کوه.